الرحمن الرحیم. نن به هم ستاسې خدمت ته د یو ویډیو سره حاضرېږو. په دغه ویډیو کې د ریشنل میتود په واسطه د یوې ساحې کله چې باران کیږي په یو ساحه کې د هغه باران څخه د اوبو څونه مقدار جوړیږي، 100 متره مکعبه په ثانیه کې جوړیږي. دا په کوم ځای کې اهمیت لري؟ دا په هغه ځایونو کې چې موږ کانالونه جوړو، د غره بغلونو کې سړکونه جوړو. په دغه مواردو کې دا ډېر د استعمال ځای لري. نو اوس زه غواړم چې مثال د غره یو ډډه دی، یو کانال پلان کوم چې کانال جوړ کړم. په دغه خط چې تاسې ګورئ دغسې د نظر ریکوایرمنټ فار د کانال الاینمنټ داسې راغلی دی. نو اوبه به دې خواته راځي، خو کله چې دلته باران کیږي د دغه شیلې څخه باران څه کیږي، جمع کیږي او راځي په دغه ځای دا کانال تخریبوي. نو د دې لپاره چې دا کانال تخریب نشي موږ غواړو څو سوال لرو، په حساب سوالونو ته باید جواب ورکړو. کله چې باران کیږي څونه مقدار اوبه جوړوي چې په دې د کانال د دې کانال قطع کوي، د کانال څخه تیریږي، او د هغه مقدار اوبو لپاره موږ څومره په کوم طول سره کچېرې دلته ساختمان جوړوو، مثال سیفون جوړوو د دې کانال لپاره چې د باراني اوبه د پاسه پې تیر شي، ولاندې سیفون د کانال اوبه انتقال کړي. نو په کوم طول سره؟ اوس کچېرې تاسې ښه متوجه اوسئ، دا د شیلې دا خوله چې دی تقریبا کچېرې موږ او تاسې اندازه کړو دلته څونه راځي، د دې ځي نه تر دې ځي پورې تقریبا دلته کچېرې موږ او تاسې دلته وګورو، دلته په مایل دی، په متر یې واړو 214 متره دی. آیا موږ 214 متره دلته دغه جوړه کړو، سیفون جوړه کړو، د هغې څخه نور هم طول زیات جوړ کړو، نور هم طول کم جوړ کړو، یا دلته همدغه قسمت کې زه غواړم چې دغه جوړ نه کړو، سیفون جوړ نه کړو، مثال کانال همدغسې سرپټ کانال دلته تختې یا سلبونه یا کانکریټ پې واچوم چې پې تېر شي. نو په کوم طول سره زه د کانال په سر یې پټ کړم چې د هغه باراني اوبه د قسمتونو څخه چې سر راټولیږي او تیر شي کانال ته، یا ترناو جوړوم یا هر غوښتنه چې د هغې لپاره. نو کلیر یو خو د دې ویډیو څخه زما هدف دا دی، ځینې ورونه که چیرې په ځینې سافټویرونو باندې پوهېږي او د هغې ډیزاین په هغه کې اسانه دی، کولی شي. که چیرې موږ سافټویر نه لرو څه رقم همدغه محاسبات ترسره کړو، دا ډېره ده. یو ګوګل ارت سافټویر دی چې په ډېر اسانۍ سره د نټ څخه ډاونلوډ کېږي او انسټالولی شو. دغه زموږ په کار دی، یو ایکسل شیټ په کار دی، خلاص. نور شی موږ لپاره په کار نه دی، یا چې اوس موږ کله فکر وکړو چې والا ما سره سافټویر نشته نو دا محاسبه نشم کولی. نو یو هدف د دې ویډیو څخه دا هم دی چې که چیرې موږ سافټویر نه لرو څنګه کولی شو چې د خپل مربوطه مسایل حل کړو. نو د دې لپاره چې دغه باراني اوبه دلته راشي او بالاخره په دغه لاره تیر شي، کانال تقریبا دلته یو ساختمان هر شی چې تاسې نوم پرېږدئ، که سیفون جوړوئ، پل جوړوئ، پلچک جوړوئ، ترناو جوړوئ، سرپټ کانال جوړوئ، هر شی چې جوړو دغلته یو ساختمان جوړو تر څو چې دا اوبه په حساب دا باراني اوبه د کانال څخه محفوظ تیر شي او کانال ته کوم مشکلات پیدا نه کړي. اصلي کانسپټ زموږ او تاسې د نن ویډیو دا شی دی. اوس راځو موږ او تاسې په دې باندې خبره کوو چې همدا د جریان مقدار محاسبه د ابرزې د تجمع نقطې لپاره. تجمع نقطه هماغه قسمت کې چې ساختمان جوړیږي، د تجمع نقطه څخه مطلب هماغه ځای دی. دغه محاسبه د انجینري مختلفو برخو کې موږ لپاره پکارېږي، خصوصا د کانالونو د پاکیج ډیزاین لپاره او په ښارونو کې د باراني شبکې یا د دریناجونو د ډیزاین لپاره. یا په ښارونو کې موږ او تاسې کار کوو، د سړکونو شاوخوا ته دغه ویالې چې جوړېږي د باران لپاره چې باراني اوبه انتقال کړي، هغه څومره دا په دغه پکیج کې اوس یوازې ما د کانالونو لپاره چې د غره بغل کې تیر شوی دی هغه کوو. بیا یو بل ویډیو کې چې په ښار کې څنګه موږ دغه ویالې ډیزاین کوو، ویالې عرض څونه وي، بر څونه وي، څونه باران ته او دا شان، دا به یو بله ویډیو کې دغه کوو. اوس ابریزه چې شته وایي، ابریزه هغه ساحې ته ویل کېږي چې
کله چې باران ورباندې وورېږي بیا دغه باراني اوبه سره جریان پیدا کوي سیندونو ته غورځېږي. په انګلیسي کې ورته 3 یا 4 اصطلاحګانې استعمالیږي همدغه آبریزۍ لپاره چې کیچمنټ ایریا ورته وایي، سب واټر شیډ ورته وایي او واټر شیډ ورته وایي او بیسن ورته وایي. هر یو دغه څلور ځان ته جلا جلا ځایونو کې د استعمال ځایونه لري. یعنې موږ نشو ویلی چې د بیسن په ځای چېرته کیچمنټ ایریا استعمال کړو او داسې تخنیکي کله داسې چې عام یو خبره مطلب یې کولی شي چې استعمال کړو پروا نه کوي، خو پوره تخنیکي مسایلو کې باید د هر یو مناسب ځای د استعمال ځای وپېژنو او هغه استعمال کړو. ښه، دلته څو دانې کیچمنټ ایریا چې سره یو ځای شي په حساب څو دانې کیچمنټ ایریا مونږ هغې ته سب واټر شیډ وایو او څو دانې سب واټر شیډ چې سره یو ځای شي هغې ته واټر شیډ ویل کیږي او څو دانې واټر شیډ چې سره یو ځای شي هغې ته بیسن ویل کیږي. یعنی کیچمنټ ایریا کوچنۍ ساحه ده، سب واټر شیډ د هغې څخه لوی دی، د کیچمنټ ایریا څخه لویه ساحې ته ویل کیږي. واټر شیډ د سب واټر شیډ څخه لوی دی او بیسن نو زیات لوی ساحې ته ویل کیږي. نو بیسن معمولا د سیندونو لپاره استعمالیږي لکه د کابل سیند بیسن، د کونړ سیند بیسن او داسې نورو ساحو لپاره. نو هغه واړه ساحې ته کیچمنټ ایریا ویل کیږي. که دغه ساحه لږ لوی وي نو بیا هغې ته سب واټر شیډ ویل کیږي، که د هغې نه هم پسې لوی وي بیا واټر شیډ ورته ویل کیږي او که چیرې پوره ډېر زیات لویه ساحه وي نو هغې ته بیا موږ او تاسې بیسن وایو. د ابریزۍ د تجمع نقطې د جریان محاسبه مختلفو میتودونو په واسطه صورت نیسي چې هر میتود ځان ته ځانګړتیاوې لري. په دې ویډیو کې د ریشنل میتود تر بحث لاندې نیسو. د دغه میتود څخه هغه صورت کې استفاده کوو چې د کیچمنټ ایریا مساحت له 100 هکتار یا 1 کیلومتر مربع څخه زیات نه وي. که چیرې د دې 1 کیلومتر مربع څخه د مساحت یا 100 هکتارو څخه د کیچمنټ ایریا مساحت زیات شي نو بیا نور میتودونه دي چې هغوی د هغې په واسطه باید د اوبو مقدار محاسبه شي. ښه، د اعظمي اوبو مقدار لپاره همدغه د ریشنل میتود لپاره د اعظمي اوبو مقدار لپاره لاندې فورمول څخه استفاده کوي. کیو هماغه د اوبو مقدار دی چې مساوي کیږي کې ضرب سی ضرب آی ضرب ای. کې د جریان مقدار دی متر مکعب فی سیکنډ سره. کې فاکتور دی چې د دې چې قیمت یې 0.02 دی. سی چې ورته رناف کوفیشن هم ویل کیږي له جدول څخه نظر د کیچمنټ ایریا د پوښښ ډول ته نیول کیږي. مثلا پوښښ ډول معنا څه د یو کیچمنټ ایریا کې چې هغه باندې بالا ټول مثال ونې دي، ځنګل دی، نظر هغه د ځنګل قیمت نه ورته اخلو دا ضریب. که چیرې هیڅ شی نه وي همدغسې مثال ټولې کانکریټي ساحه وي یا هیڅ داسې ځای چې اصلا د دې څخه چې اوبه نه جذبیږي، دا په حقیقت کې څو فیصده اوبه یې په حساب هماغه کیچمنټ ایریا کې جذبیږي، څو فیصده یې په مثال ویاله بهیدنه کې یا په حساب په بهیدنه کې برخه اخلي. اصلا دا سی ضریب دغې ته ویل کیږي. آی د باران شدت په میلی متر فی ساعت سره او ای د کیچمنټ ایریا مساحت دی په هکتار سره په دې فورمول کې باید وضع شي. هماغه د سی ضریب چې موږ او تاسې ویله د سی ضریب نظر دغه جدول ته موږ او تاسې اخلو. اوس دلته بلډینګ اینډ روفز په مثال په ښارونو کې بلډینګونه او دغه ډېر زیاتي چتونه نو د هغې لپاره 0.9 نیول کیږي. معنا دا چې 90% اوبه په بهیږي، دا 10% یې په هغه چت کې او مثال په هماغه ځایونو کې جذبیږي. دلته که چیرې اوس ارت امبیکمنټ چې چېرته مثال پرکاري شوی او ښه کمپک هم شوی 80% یې په اوبو بهیدنه کې په حساب برخه اخلي، 40% باران اوبه یې هماغلته جذبیږي. نو د دې جدول تشریح په دغه ډول سره دی. بیا نظر هماغه د ټایپ اف کور یا د کیچمنټ ایریا د پوښښ ډول یا د ابریزي د پوښښ ډول چې هر رقمي مثال ګراس دی، ګراس ایریا همدغه چې یو منطقه دی چې ټول واښه دي،
خو ځمکه یې دغه دی شګلنه دی د هغې لپاره نو که چیرې داسې نسبتا دا ساحه کم میلانه وي هموار وي نو دا سی ضریب یې 0.1 دی که چیرې میلان یې 2 نه تر 10% پورې وي بیا 0.15 دی او که چیرې داسې غریزه ساحه یا میلان یې د 10% څخه زیات وي نو بیا د هغې لپاره موږ 0.2 اخلو یعنې په دغسې په چیرته چې واښه موجود وي په دغه ځایونو کې 10% 15% 20% اوبه باران په بهیدنه کې برخه اخلي مثلا 90% یې هماغلته جذبیږي 15% یې جذبیږي 80% یې جذبیږي او د دې څخه موږ کولی شو چې دا قیاس وکړو کله چې چېرته د سیلابونو د کنټرول لپاره که چې موږ تاسې همدغه باراني ساحو کې چې باران کیږي که واښه او بوټي وکرو نو د سیلابونو څخه ډیر په زیات اندازه سره موږ جلوګیري کولی شو د جریان مقدار محاسبې لپاره یو بل کمیت ته ضرورت لرو چې ورته ټایم اف کنسنټریشن یا رینفال ډیوریشن ویل کیږي چې په پښتو کې ورته د تجمع وخت وایو د تجمع وخت له دوه وختونو څخه جوړ شوی چې یو ته یې اورلان فلو ټایم او بل ته یې واټر کورس فلو ټایم وایي یعنی همدغه د تجمع وخت یا فلو ټایم اف کنسنټریشن مساوي کې اورلاین فلو ټایم جمع واټر کورس فلو ټایم چې په لنډ ډول سره ټي مساوي کېږي ټي صفر جمع ټي سي اوس همدا موږ تشریح کوو چې دغې ته دا کوم شی دی د اورفلو ټایم کوم یو دی واټر کورس فلو ټایم کوم یو دی د هغې څخه مخکې چې موږ تاسې په هغې باندې پوه شو بله خبره چې هغه کوم ساحه کې چې کار کوو دغه ابریزي مساحت څومره دی د کوم ځای ته موږ ابریزه وایو که چیرې موږ تاسې متوجه شو راځو بیرته دغه دلته که چیرې موږ ګوره دا د غر هغه جګې څوکې دي کله چې باران کیږي دا یو خط به واخلو تقریبا دغه جګې څوکې دي دغسې همدغسې ګوره د دغه ساحې څخه چې کیږي باران هغه زموږ مطلوبې ساحې ته راځي دا جګه څوکه دی څه اوبه دې خواته راځي د دې جګې څخه څه اخواته ورځي نو دغسې راځي دغه خط ته چې اوس ترسیم شو دې ته د اوبو د تقسیم کرښه وایي چې د دې کرښې څخه کله چې باران کیږي یا غره جګه څوکه دی کله چې باران کیږي د دې څخه اوبه دې خواته راځي د دې خط څخه او د دې خط څخه باران کیږي اخواته میلان دې خواته میلان لري دا دې خواته معلومدار کله چې باران کیږي د دې خط نه دا دې خواته اوبه دې خواته راځي او د دې نه اخواته راځي نو دغه ته د اوبو د تقسیم کرښه وایي د اوبو تقسیم کرښه اوس دغه د اوبو د تقسیم کرښه چې دی د دې دننه اوبه چې راځي کله چې باران کیږي دغه ټول اوبه دا سره جمع کیږي دغه قسمت دا د اوبو د تجمع نقطه یا د ساختمان د جوړولو ګدانې شوی دی سین راغلی دی د ساختمان د جوړولو نقطه دی دلته جوړو نو همدغه د اوبو د تقسیم کرښې منځنۍ ساحې ته کیچمنټ ایریا اور واټر شید ویل کیږي همدغه کرښه چې ترسیم کړی دی د دې کرښې دغه منځنۍ برخې ته موږ تاسې چې وایي کیچمنټ ایریا که چیرې دا ډیره لویه ساحه وي نو بیا ورته سب واټر شید وایو که چیرې د هغې نه ډیره لویه وي هغې ته واټر شید وایو که چیرې بیا ډیر لوی وي هغې ته موږ تاسې بیسن وایو نو دا یو ورکوټې ساحه دی دې ته موږ تاسې هغه کومه ساحه چې د اوبو د تقسیم د کرښې په منځ کې واقع کیږي دغې ته موږ تاسې ابریزه وایو او یا کیچمنټ ایریا وایو اوس راځو هماغه فلو ټایم اف کنسنټریشن یو اورلان فلو ټایم کله چې ګوره د همدغه د تقسیم د کرښې نه کله چې باران کیږي د تقسیم د کرښې نه تر 100 مترو پورې چې اوبه راځي نو
دلته د 100 مترو کې بیا د بل ځای څخه هم ورسره یو ځای کېږي. بیا 100 متره نه بعد تقریبا یو ویالګۍ شانته یو کم عمقه ویاله په حساب غوندې جوړیږي دلته. نو د همدغه ماکسیمم اوورلان فلو لنت همدغه ماکسیمم مونږ تاسې دغه 100 متره د 100 مترو څخه زیات نه راځي، ځکه چې دا اوبه 100 متره وبهیږي، د هغې خوا نه هم راځي ورته اوبه، د هغې ختم 100 متره بعد دا په ویاله بدلیږي. د هغې نه مخکې داسې هوار میدان کې په حساب هماغه هوار میدان یا په حساب چې میلان لري هماغه هوار میدان کې دا حرکت کوي. 100 متره چې حرکت کو دا هغه نورو شاوخوا علاقو نه ورته اوبه راځي، نو بیا دلته په ویاله باندې بدلیږي. ښه دغه کله چې باران کیږي د اوبو د تقسیم کرښې نه د 100 مترو پورې چې دا اوبه حرکت کوي څونه وخت نیسي، دغې ته مونږ تاسې فلو ټایم آف کنسنټریشن او البته اوورلان، دې ته اوورلان یا د ځمکې په سطح کې د اوبو د حرکت وخت وایو. څونه دغه وخت مونږ لپاره پکار دی چې دا اوبه کله چې د 100 مترو کې حرکت کوي یا 100 نه کم 100 متره چې 100 نه کم یا 100 متره، دغه په 100 دقیقو کې مونږ ته د دې ځای نه دا دې ځای پورې رسیږي. دا هماغه مونږ وویله چې د فلو ټایم آف کنسنټریشن د دوو وختونو څخه جوړ شوی دی. یو وخت یې دا دی چې دغه باران کیږي او تر ویالې پورې په حساب چې 100 متره دی دغه به څونه وخت کې نیسي. بل دغه د چینل فلو چې د کله چې دلته باران راځي د دې خوا نه راځي د هر خوا نه راځي باران ورته، نو دلته ویاله جوړه شوې وي دغسې راځي. اوس د هماغه د 100 متره چې دا حرکت وکړو د 100 نه وروسته دغه اوبه چې راځي تر دې ځای پورې دغه وخت زموږ په کار دی. دې ته وایي د چینل فلو ټایم آف کنسنټریشن وایي. چینل یا د ویالې د اوبو د حرکت وخت، دغه دوه وختونه، یو دا وخت چې اوبه د دې ځای نه حرکت کوي تر ویالې پورې راځي، بل د ویالې نه اوبه حرکت کوي تر ساختمانه پورې راځي. دغه وخت لپاره دغه دوه وختونه مونږ لپاره ډېر د اهمیت وړ دی. دا اوس د کوم ځای نه کوو؟ لومړی کله چې مونږ کار کوو همدغه دوه ټیمونه پیدا کوو. څه کوو؟ لومړی د اوورلان فلو ټایم طول د نقشې څخه اخلو، اندازه کوو د دې ځای نه تر دې ځای پورې څو متره دی. لومړی همدغه متر هم چې پیدا کوو وروسته د هغې نه مونږ کولی شو چې وخت یې پیدا کړو د فورمول په ذریعه سره. دوم قدم کې بیا څه کوو؟ د دې ویالې طول پیدا کوو. ښه دا طول هم چې پیدا کړ بیا کولی شو چې هغه وخت پیدا کړو چې دغه اوبه په دومره طول کې چې حرکت کوي څونه وخت نیسي. ښه د دې لپاره غیر د دغه مثال د طول نه چې دا طول او دا طول اندازه کوو، یو بل شی مونږ لپاره پکار دی چې همدغه خط د دې ځای دا 100 متره یا 80 متره هر څونه چې راځي دغه خط څونه میلان لري. د دې پیدا کولو لپاره یعنې د خط په شروع کې او د خط په ختم کې د دواړو ارتفاعات پیدا کوو، یو بل څخه یې منفي کوو، ځکه چې د دغه خط مونږ لپاره میلان پکار دی. که چیرې مونږ میلان ونه لرو نشو کولی چې د ټایم آف هغه وخت پیدا کړو چې دا اوبه په څونه وخت کې دلته رسیږي. ځکه که میلان تیز وي په کم وخت کې رسیږي، که میلان کم وي نو بیا په ډیر وخت کې رسیږي. نو همدې لپاره د دې لپاره همدغه په حقیقت کې میلان زموږ پکار دی او د دې لپاره میلان پکار دی. هم طول یې پکار دی او میلان یا هم طول پکار دی د دې ځای او د دې ځای تفاوت ارتفاع، او د دې طول پکار دی زموږ او د دې ځای او د دې ځای تفاوت ارتفاع. دغه دوه شیان زموږ پکار دی چې دا باید موږ او تاسې اندازه کړو. اوس یو ساده مثال دی چې مثال همدغه اوورلان فلو ټایم آف کنسنټریشن څنګه پیدا کوو. فورمول یې دغه دی. فورمول دا دی چې ټي صفر مساوي کېږي 1.1 منفي سی ضرب ال په توان د 0.5. ال چې دی هماغه طول دی، سی هغه ضریب دی چې مخکې هم تشریح کړه، او اس چې دی میلان دی. دلته ورکړی چې د اوورفلو لان طول د نقشې له مخې 88 متره دی، یعنی دغه طول مونږ اندازه کړی دی دا چې څونه دی 88 متره دی. ښه بل او د خط د ارتفاع تفاوت
دلته ایچ 2 متره دی، 12 متره دی. د دې ځای نه تر دې ځای پورې 12 متره دا داسې ټیټ شوی دی، دا سر اوچت دی دا سر ټیټ دی، نو دا 12 متره تفاوت لري. نو دلته مونږ ولیکله چې دلته ایچ 2 دی. د جدول څخه مخکې جدولونه چې دي د د د د کیچمنټ ایریا د سطح ضریب چې د جدول څخه ګورو 0.6 دلته ورکړ شوی دی چې همدغه ارقام په فورمول کې اچوو، 1.1 په فورمول کې دی. ښه میلان څنګه پیدا کوو چې دلته ایچ مساوي دی همغه تفاوت ارتفاع 12 تقسیم دی که چیرې دغه ولیکو اس مساوي شو، دی 12 تقسیم دی څونه 88 متره، دا مساوي کیږي د څونه سره اوس همدغه ارقام موږ راځو په دې فورمول کې اچوو. 1.1 فورمول کې دی منفي سی څونه دی دلته موږ ته ورکړ شوی دی 0.6 دی. ال په توان دی 0.5 ال طول دی 88 متره دی، د 0.5 توان په خپله دی یا جذر لاندې او تقسیم د 1.14 دلته فورمول کې دی او میلان په توان د 0.3 میلان 0.14 راغلی دی او په توان د 3 دا چې موږ محاسبه کړو 6.9 منټه، یعنی دغه 88 متره طول دا 88 متره دی. دا تقریبا چې باران کیږي د دې څخه د باران دلته رسیږي نو 6.9 دقیقې وخت نیسي چې دا اوبه دلته راشي. په همدغه رقم سره دا هم مونږ تاسې بیا پیدا کوو. اوس راځو د دغه اکسل شیټ ته همدې رشمه ښه elevation difference overland افلو دلته ایچ 4 متره دا چې د زو ما خپل مربوطه ساحه ده. لومړی مونږ تاسې داسې کوو چې دا په ګوګل ارت کې دا دغه چې دی دغې ته پولیګون وایي نو مونږ ته چې دلته مونږ تاسې وګورو دلته پیریمتر دی دلته ایریا مونږ غواړو مونږ ته په هکتار ورکړي تغییروي هکتار شو. اوس دا هم دا سټایل دغه لږ رنګ یې بدلوو چې هلته ساحه مونږ ته صحیح معلوم شي اوکې او دغه فیصدي ډېر کم ووایو هغه 55% یا زه اوس دغه 6% دی دغه کوو. ښه باران همدغسې په هماغه د تقسیم کرښې باندې موږ تاسې چې کوو نقطې اخلو دا رنګ یې لږ تیز دی بیا هم دا لږ دغه فیصدي کموو چې لاندې هغه ساحه موږ ته معلوم شي. اوبه داسې راځي اوس تقریبي زه زر یې جوړوم تاسې بیا که چې کار کوئ په ښه دقیق سره هغه کار وکړئ. دغه ساحه شوه اوکې دلته ما دغه کوو اوکې صحیح ده. دغه ساحې نه دا اوس کیچمنټ ایریا موږ پیدا کړه. اوله کې موږ تاسې ته چې هغه کوم ځای اوس دا ځای انتخابوو چې هغه لږ رنګ یې بیا دغه دی تیره دی دا رنګ به یې لږ ضعیف کړم زه نو هغه لرې ترین ځای به موږ ورته انتخابوو. مثال ماته ښکاري چې دا اوس لرې دی که چیرې تا ته مثال دا ښکاري چې دا لرې دی دا خوا به نیسي. ښه اوس بیا دا پولي لاین دی که دغه دی پات دی ګوره دلته هم دی دلته اوبه د دې خوا نه هم راځي د دې خوا نه دغه 100 متره چې دوی ووهي بیا نور په ویاله بدلیږي. فرضاً زه اوس د دغه ځای نه تر دې ځای پورې دا میجرمنټ به ووهم چې ماته طوله معلوم شي. طول تیار په متر دی که چیرې په متر نه و موږ تاسې ښه اوس د
فرضاً د دې ځي څخه اوبه ځي دې خواته راځي دا څو شو 2 ویا د دې ځي نه کېدای شي د دغه ځي نه خو مثال دا اوس 2 ویا دی کېدای شي 2 داسې نه مونږ داسې کوو ګوره د دې ځي نه هم اوبه دې خواته راځي دغه ویا لګۍ ته راځي نو دا 100 متره نه دا به دغلته ولېږي دغلته چېرته ولېږي مثال دلته راغی دا اوس هغه اوورلاد طول شو 98.8 اوس راځو په اکسل شیټ کې دا تل 98.8 دلته هیڅ خو پاتې شو کنه دلته هیڅ څه کوو اوس راځو هم دلته دا به وکیږو دغه ځای څونه ارتفاع لري راځو دغه نقطه دلته ږدو دغه به یې بدل کړو دا لږ څوکه واخلي دغه ځای د دې ارتفاع څونه دی دغه ځای ارتفاع دلته په هماغه ځای کې چې ګوته کېدې په د دې په څوکه باندې دلته دې لاندې قسمت کې دغلته لیکل شوی دی الیویشن ګوته به هلته کېدې او دا ځای به نظر کې اوس څونه دی هغه الیویشن یې 15 د دې نقطې الیویشن ارتفاع دی 15 دغلته به ولیکو چې یاداشت دي تیار 15 دا ځای شو اوس د دې ځای ارتفاع زموږ په کار دی بیا به هم همدغسې کوو که نه د دې ځای ارتفاع دا دی بیا هماغه لاندې ځي ته الیویشن ته به دقیق 940 دی دلته به ولیکو 940 اوس د 1015 940 دلته ولیکو چې دلته اچ مساوي دی 15 منفي دا بل یې څونه و 940 د طول دا شو میلان دا شو مونږ ته میلان پیدا شو دا یو برخه زموږ خلاص شو ښه دا ساحه څه رقم ساحه دی دا معلومداره غریزه ساحه دی سیمې ډیزرټ اوس د دې لپاره چې د سی ضریب مونږ پیدا کړو د سی ضریب راځو دې جدول کې دلته د سی ضریبونه شته دی معمولا د دغه ساحو لپاره دا د سی ضریب دغه 0.6 بهترین نرخ دی نور کولی شئ نظر خپلو ارقامو ته خو زه اوس 0.6 نیسم دلته لیکم 0.6 دا مې ولیکله دغه ساحه اوس د څو کالو لپاره زه غواړم ډیزاین کوم دغه پل یا پلچک یا هر شی چې دی د څو کالو لپاره نو دا سی ضریب په هغه جدول کې چې دی په دې جدول کې دا د 10 کلونو لپاره دی دلته ګورئ که چیرې د 10 او یا کم کلونو لپاره مونږ که چیرې مونږ غواړو چې د مثال 50 کلونو لپاره دغه کو یا 20 کلونو لپاره ډیزاین کې د 50 کلونو لپاره همدغه ضریب دی 1.2 کوم ضریب دغه ضریب دا ګورئ دا د لس او یا د هغې څخه ده او د که غواړم چې دا د 50 کالونو لپاره ډیزاین کړم دا به څه ولیکم 1.2 د هغه ځای اصلي هغه د سی ضریب چې دی مونږ ته 0.2 راځي یعنې 2% اوبه په بهېدو کې برخه اخلي او تقریبا 28% اوبه په هماغه ځایونو کې په هماغه ځمکه کې جذبېږي دا پیدا شو اوس کولی شو چې په اسانه چې په د دې فورمول په کومک سره چې دلته تیار فورمول ما ورکړی دی یا کولی شئ تاسې هم دغه فورمولونه ورکړئ ورته د اکسل نه دغه وکړئ یا که چیرې داسې اسان شکل دی چې مثال لیکي چې مساوي واخلو 1.1 فورمول که دی بیا منفي دی منفي بیا سی دی دا سی زموږ دا شو بیا قوس بند دی صرف قوس بند بیا چې دی ضرب د ال په توان د 0.5 ضرب د ال زموږ څونه و دلته ال دا دی 98.8 په توان دی 0.5 او دا ټول تقسیم د څه
قوس په یو ټول تقسیم دی 1.14 1.4 ضرب دی دلته به مو یو قوس ولیکو توان د اس په توان د 0.3 اس دا شو په توان د 0.3 قوس بند انټر 3.6 همدا راغی دغه زیړې خانې چې دي په دغه کې مونږ تاسې انټري کولی شو او دا به بیسته کوو ځکه چې دا زیړ دغه زیړو خانو کې مونږ تاسې انټري کوو دا قیمت مونږ ته پیدا شو اوس چې د خپل الیویشن ډیفرنس اف چینل همدغه ویاله چې دی اوس ښه د دې ځینه اوس باران په همدا باران نو ځان ته ویاله جوړوي او همدغسې راځي تر دې ځي پورې اوس لومړی به زه دا ویاله رسم کړم چې په کوم مسیر ته راځي ښه لږ رنګ به یې بدل کړم چې دغه شي چې فرق وکړي لږ دا خط ډبلوالی هم به زیات کړم ډبل شي ښه اوس د همدغه ځینه اوبه چې په ویاله باندې ویاله کېږي راځي دغسې به راشي دغسې دا اوبه به راشي او بالاخره دغسې تر دې دغې پورې به راشي تر دې ساختمانه پورې اوکې یو دغه یې پاتې شو د دې چې تولې څونه شو هلته زموږ لپاره توله پکار دی دا 1443 متره دا د خط طول شو دلته طول کې به ولیکو 1443 دا شو اوس تفاوت د ارتفاع به وروسته د دې ځای خو ارتفاع معلوم دی د دې نقطې د هغې ختم یا د هغې ختم د دې شروع د ارتفاع څونه 9.4 اوس دا د دې ځای ارتفاع څومره دی دلته چې ساختمان جوړو بیا هم دغسې یو نقطه اخلو بیا به چېرته ګورو لاندې لیکل شوی دی الیویشن 620 دلته به ولیکو 620 اوکې بیا چې تفاوت یې پیدا کوو بیا د دې خط اوله کې 9.4 9.4 منفي لاندنی ارتفاع څونه و بیرته به وګورو 620 منفي تفاوت د دې خط د سر و هغه لاندې 330 متره میلان یې پیدا شو اوس نو دا یې طول شو دا تفاوت ارتفاع شو دا میلان پیدا شو اوس انپیفت واټر همدغه فورمول د دوه ځایونو د په ښارونو کې پیدا استعمالیږي د ویالو په محاسبه کې او په غرونو کې نو دلته دغه دوه فورموله دی د دغه پورتني ارقامو څخه موږ د اوبو سرعت پیدا کوو تر څو چې بیا د اوبو د سرعت په حساب د سرعت څخه موږ وخت پیدا کوو ځکه زموږ لپاره وخت پکار دی نو سرعت کچیرې انپیفت واټر کورس فلو ویلاسیټي کچیرې همدغه ځای دا ویاله کچیرې پخه ویاله نه وي همدغسې خامه ویاله وي نو د دې فورمول څخه استفاده کوو د دې څخه په خپله قیمت تیار بیا نظر همدغه رقم ته ما فورمول ورکړی تاسې هم کولی چې فورمول ورته ورکوي بیا کچیرې دا ځای مثال دغه پخه ویاله وي کانکریټي مثال دا جوړ شوی نو دلته بیا دغه فورمول استعمالوو نو چې خامه وي لکه چې دغه څو متره په 143 متر پر منټ دا حرکت کوي دا دومره
متوسط حرکت یې 100 پر منټ دی سیکنډ نه دی چې تاسې وارخطا نه شئ ګورئ صورت دا اوس که چیرې په سیکنډ واړو دا تقسیم دی شپېتو د دې صورت راځي 2.2 حرکت کوي او که چیرې همدغه ویاله پخی نو تقریبا 3 متره حرکت کوي په ثانیه کې دا دوه پیدا شو کله چې دا دوه پیدا شو د دې څخه د دې فرمول په واسطه چې ټول تقسیم د سرعت مونږ ته د وخت ورکوي مساوي کیږي ټول تقسیم د متوسط سرعت نو اوس دا ټول زمونږ کوم یو دی دا دی ټول د چینل دی دا ټول د چینل دا دی 1443 دی او کچېرې د خامې لپاره خامې ویالې لپاره نو خامخا تقسیم به همدغه شي دا تقسیم د دې شوی دی او کچېرې دا ویاله پخی نو هماغه ټول تقسیم دی د دې سرعت دا مونږ ته ورکوي په خامه کې په 10 دقیقو کې رسیږي او په دغه کې په پاخه کې په 8 دقیقو کې رسیږي دا اوبه یعنی کوم ځای دی دغه اوبه چې د دې ځای نه حرکت کوي او د سره کرښه تر دې ځای پورې رسیږي څو دقیقې تېرېږي که ویاله پخی خامۍ نو تقریبا 10 دقیقو کې او که پخی 8 دقیقو کې رسیږي دا ټایم زمونږ په کار دی اوس دا ځای زمونږ ویاله پخه دی د دې مثال لپاره خامه دی معلومدار خامه دی نو د دې لپاره مونږ دغه هماغه قیمت چې دی دا دلته راوړو عین د دې لپاره چې دغه شي اوس عمومي ټایم ګوره دوه ټایمه شو که نه یو اوبه چې د دې ځای نه حرکت کوي تر دې ځای پورې دغه ټایم څونه دی او دا ټایم دا به سره جمع کوو او هغه کوم یو دی یو خو دا شو او بلې هغه ورلان کې چې دغه که 3.6 دقیقو کې د اوبه که باران کېږي د دې نه تر دې ځای پورې رسیږي بیا په 6 دی که څونه راوخته پوهېږم دا بلې تر دې ځای پورې 10 دقیقو کې 3.6 او 10 دقیقو کې 3.6 دقیقو کې اوبه د دې ځای نه تر دې ځای پورې راځي او 10 دقیقو کې تر دې ځای پورې راځي دا اوبه نو دواړه ټایمونه سره جمع کوو کله چې باران کېږي د دې ځای نه یعنې اوبه چې د هغه ګوره اوله کې چې باران شروع کېږي ګوره دا ځای نږدې دی دا د دې ځای د دغه ځایونو اوبه ورته راځي نو دا کمې اوبه وي لږ چې وخت تېرېږي د دغه ځایونو هم اوبه ورسره رسېږي لږ چې وخت تېرېږي د دغه ځایونو هم اوبه ورسره رسېږي یعنې موږ داسې حالت کې محاسبه کوو چې هم دا ځای خو تیار رسېدلی دا لرې ترین ځای که دا دی یا دا دی هر یو چې موږ انتخابوو ګورو نو که چیرې د دغه ځای نه اوبه ورته ورسېږي نو په هغه ځای کې به دلته هغه اعظمي غټ سیلاو چې دی هغه زیات اوبه چې دی په هماغه 10 جمع 3 دقیقو کې چې دی دغه وخت کې اعظمي اوبه رسېږي نو د همدغه وخت لپاره موږ چې کوو دا ساختمان هم ډیزاین کوو نو په مجموع کې زموږ ټایم اف کنسنټریشن 10 دا او 3.2 نو 14 دقیقو کې دا اوبه چې دی رسېږي یعنې که چیرې باران کېږي د دغه ځای نه دلته چې باران وغورځېږي دا تر دې ځای پورې 14 دقیقې وخت نیسي د دې ځای نه تر دې ځای پورې چې یعنې 14 دقیقې بعد په دغه ځای کې لوی سیلاو رامنځته کېږي 14 دقیقې اقلا د 14 دقیقو نه مخکې دا سیلاو نه راځي 14 دقیقې دا وخت نیسي چې دلته سیلاو راشي اوس دا مونږ ته صحیح دی دا ټایم هم پیدا کړه دا اوس څه په در خوري دا داسې په در خوري چې مونږ ویله چې د ساختمان د 50 کالو لپاره ډیزاین کوو د 50 کالو لپاره ډیزاین کوو دا مخکې په دغې باندې آی ډي اف ګراف باندې خبره کړې وه نو دا آی ډي اف ګراف دی دغه رقم دا د 2 کالو لپاره د 15 د 20 50 او 100 کالو لپاره اوس نظر دغه ټیم ته دا د ټایم یا د وخت
دا په منټ دی ګوره د رینفال ډیوریشن ان منټ مونږ اصلا د باران ډیوریشن پیدا کړل اوس راځو هغه څونه دی 14.28 تقریبا دا ګراف چې دی دا د 15 دقیقو دغه دی نو دا څو دی 15 دقیقې دا مونږ به ځکه د دې نه اخوا د کم دقیقو لپاره مثال د 10 دقیقو لپاره مونږ د رینفال د آی ډي اف ګراف کې ارقام نه لرو نو دا مونږ قبلو 15 دقیقې 15 دقیقې منټه زمونږ دا ټي شوه ټي چې دی دغه دی 10 دقیقې سل دقیقې زر دقیقې لزره دقیقې اوس مونږ راځو چې 10 دقیقو کې 15 دقیقو کې د باران شدت څومره وي یو خط به واخلو د دې ځای نه 15 دقیقو دا ځای 500 کلونو لپاره مونږ ویله دا دغه د 500 کلونو لپاره رنګ به تغییر کو لږ ډبل به 15 دقیقو څخه مونږ په دغه ګراف باندې دا د پاس نه دویم دغه رنګ چې لري دا د 50 کالو لپاره دی دا اوس د دې ځینه بیرته یو خط دی خواته شو دا چې دا همدغه خط زمونږ دا د دغې سره چیرته تقاطع د ګراف سره بیا اوس یو خط اخلو دې رنګ به تغییر کړو دا چې اوس 10 دی دا 20 دی دا 30 دی دا 40 دی دا 50 دی دا 60 دی دا 70 دی 80 دی 80 نه لږ کم دی مثال 80 نه 2 کم به یې کړو 80 اوس څه شو دلته 80 شو کله چې باران کیږي په هماغه 15 دقیقو کې 80 اوس دغه 80 ملي متره چې د باران باید په نظر کې ونیسو کله چې باران کیږي 80 ملي متره دی نو دلته به مونږ راځو دلته به څه لیکو 80 لپاره دا بل قیمت زمونږ پیدا شو اوس دریناج ایریا بیسد آن مپ دا هغه مساحت دی د کیچمنټ ایریا مساحت دی اوس راځو نه دا خانه دا خو مو شو اوس مساحت څومره دی د ماغه کیچمنټ ایریا دا کیچمنټ ایریا چې دغه مونږ تاسو پیدا په دې باندې ورایټ کلیک وکړو دغه ته میجرمنت به وګورو او دلته هکتار به وګورو 99.2 هکتار دی دلته به ولیکو 99.2 هکتار نو فورمول دا دی مونږ ته پیدا شو کله چې باران کیږي دلته به 19.856 متر مکعب په یو ثانیه کې به اوبه راځي دا زمونږ مطلب دا و چې دا پیدا کړو نو وروسته د هغې څخه بیا دا خو مقدار پیدا کړو اوس مونږ بل څه کار کوو بل دا کار کوو چې دومره اوبه راځي همدغه د سیفون طول باید څونه جوړ کړو د کانال لپاره څونه متره سیفون جوړ کړو دا تیار ما دلته فارمول ورته ورکړی دی چې همدغه کیو نظر کیو ته دلته اعظمي کم نه کم 12.7 متره او دغه اعظمي 15.4 متره دغه طول سره مونږ کولی شو چې سیفون جوړ کړو کیدای شي ښه اوس دا 12.7 صحیح دی که 15 صحیح دی یا د دوی ترمنځ کوم عادت دی خو دغه انتروال دی خو دا به بیا نظر چې شته چې دا ونیسو یا د دوی ترمنځ کوم عادت ونیسو چې پورې اړه لري که چیرې همدغه د شیلې
د بستر مواد مایده دانه وي چې مایده دانه وي نو دا ماکسیمم به په نظر کې ونیسي 15.4 او که د شیلې د بستر مواد غټه دانه ولري جغل ولري او غټ جغل ولري د هغې کولی شي چې بیا موږ 12.7 ونیسو. بل ضروري نوټ دا دی کله چې موږ کولی شو د همدغه کیو څخه موږ کولی شو تعیین عرض شیله و یا تعیین طول سیفون د سیفون طول د پول طول د واش طول که چېرته د سین چېرته یو سین مهار کوو نو سین خو ډېر زیات ځای نیولی نو چې زیات ځای نیولی دا څونه دواړو خواو ته دیوالونه جوړوو محافظت دغه استنادي دیوالونه محافظتي دیوالونه سین څونه تنګ کړو څونه ځای سین ته پرېږدو نو چې دی په دغه اندازې سره د سین چې دی دغه 50 کلن د هغې لپاره کله چې موږ د سین عرض پیدا کوو نو 50 کلن جریان مقدار چې پیدا کوو لکه چې اوس موږ پیدا کړو دا ډیزاین هم د 50 کالو لپاره اصلا دا کیو دغه اندکس یې چې دی 50 دی دغه اندکس 50 کالو لپاره موږ دا ډیزاین کړه که نه 50 کلن باران او دا شیان هم په نظر که چیرې موږ دا دغه په مثال د 20 کالو لپاره دا به کله چې موږ دغه د سین یا پول لپاره د سین عرض محدودو غواړو نو بیا مجبور مکلف یو چې موږ دا چې دا 50 په نظر کې ونیسو دا 50 کلن نو ډیره مننه که چیرې بیا هم کوم نظر یا دغه لرئ په دې مورد کې کولی شئ تاسې خپل نظر راسره مننه کور ودان